غټ اختر کې د قربانۍ تپوسم کو چې په ما کېږي او که نه قرباني ما پتا قرباني کېږي خو چې چاړه زما په لاس کې پتا زه انټرنیشنل قرباني کوم ته ما نه ایله پیله د مسلې تپوس کې توجه یو کس راغی ما ته مفتي صاحب 2 लाख روپۍ قرضدار یم په ما به قرباني کېږي خلکو مشهور کړي چې په قرض نه کېږي ما دا 2 लाख به څوک ختموي وایي زه ختموم که ما چې 2 लाख قرض ختمولی شي 100,000 نور هم قرضدار شي در باندې کېږي هلکه کاروبار په قرضو امپورټ ایکسپورټ خیراتونه ودونه پراپرټي ډیلینګ وګوره بارګینګ ټول په قرضو پاکستان ټول په قرضو کشمیر باندې انډیا حمله وکړه 3 کاله مخکې بیا خبره مشهور وشوه چې وایي امریکا انډیا سره یو ځای کېږي په کشمیر حمله کوي او بیا ورپسې په پاکستان حمله کوي د پېښور کې جلسه کې ما وی میں لکھ کر دیتا ہوں چې امریکا په پاکستان حمله نشي کولی او د هغې ما سره یو ټوس ثبوت دی او هغه ثبوت دا دی چې امریکا په پاکستان حمله ځکه نشي کولی چې موږ پاکستان والا د امریکې قرضدار یو او قرضدار چا وجلی واجي صاحب چې په موږ بمبار وکړي او موږ ټول دلدل مړه شو هغه قرض به څوک ختموي څه راته وایي نه دا قرض ختموي او دا قرضدار یې ښیو دا قرضدار یې ښیو توجه توجه د روژې د مسلې تپوس کې د زکات د مولوي صاحب نه تپوس کوم زه په دعوې سره ویم چې د یو سړي د زوی واده زنو یحترم بخص په اتحیات کې خپل امام ته کین امام ته چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې عین در زیړه پورې ټوټل مکمل په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه په دې 10 کالو کې مولوي صاحب دا تپوس چا کړی په چا پردي مردي ما چوه ما چوه ما پردي مردي ما چوه تاسو ښه یا د چا د لور واده او امام چې امام صاحب د پیغمبر لوریانې څلور دي زینب رقیه ام کلثوم نور نظر لخت جگر جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء بالجنہ رضی اللہ عنہن پیغمبر لوریانې څلور دي آسماني کتابونه څلور دي مقرب فرشتې څلور دي مسلکونه څلور دي مذهبونه څلور دي او داس کې پر څلور دي جنازي منځ کې تدبیرونه څلور دي تبلیغ کې پهله فرصت کې میاشتې څلور دي جنازي منځ کې تکبیرونه تبلیغ کې میاشتې تخبه کې بیان کړو شیخ صاحب شیرګل شیخ قاسم صاحب تشریف فرما ما وی یاران څلور امامان څلور مسلکونه مذهبونه یو کاکا پکې پورته شو ما ته مفتی صاحب دام پکې وای چې ودونم څلور ما چلو مسنا ثلاثه ورباع ودونم څلور وای ودونه څلور دومره کور یې راولې چې ویلم نه بیا به سره ګورو خیر دی وای ودونه خپه چغه چې आवाज لاړ شي ودونه ودونه اوس خو مې د کارو کپو ما خو پیژنې تاسو ته چې مفتي صاحب خاصم دغه څه تاسو مې چې څلور توجه او زه چې د څلور ودونو خبره شروع کوم قسم بالله د سپینګي برابر ګوري نور د کار نه خدا زوري ټوپ وي توجه توجه یا د چا د لور واده امام ته چې امام صاحب زما د لور واده دی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښیه ته پوښتنه کوي زه به زور وګورم زر زر راځي در ادم خیل کې پروګرام ماته مفتي صاحب د لکانو مشوره کوي چې پیسې در باندې لرم توجه توجه ما ورته وی هم راشه او د چا د قسطه توجه دا علمیا پدې ده چې په دمانو جوړګانو سره پیسې نه لیکنه نو چا څو نه وي خو که په ناتخوانو یا په خطیب چا پیسې نه ځایونی مولا پکې څه وي ها کپره وکا الکه چې په جوړګانو پیسې ودی پاغي دې اعتراض نه کو خو که په مولا چا پیسې ورستي هم دغه مولا د اٹک د سین نخ کته میان لا پکار دی توجه په خرافاتو په زوریاتو د دنیا پیسې لګي او یادو ساتي په مولا خرچاو کې سموي خرچاو لګ څوک وي چې زما کور کې الله مولا ایمان راکړي حافظان عالمان حافظان غواړي اوس دا کم کور کې چې عالم نشته د دې وجم درته او دا کم کور کې چې عالمان شته دا وجم درته توجه په جماعت مونږ پیسې لګو اے استاد جی اے اجي صاحب مونږ په مسجد مال خرچ کوو په مسجد باندې مال خرچ کوو
مونږ په مسجد باندې مال د چا د قسطه تکړه شه توجه مونږ په مسجد باندې مال خرج کوو لیکن په امام خرج نه کوو اے جی صاحب علم غواړي کنه غواړي فیملی کې کور کې علمان غواړي فارموله سنو سبزی منډه ته چته لاړ شي په ټماټرو د پیسې خرج کړي نو کور ته به ټماټر راشي الوګانو باندې پیسې ورکړي کور ته به الوګان راشي غوښه والا چې پیسې ورکړي غوښه راشي نو په سبزی منډه والا سبزی پری ورکړي که په پیسو ورکړي نو چې څنګه په ټیپر باندې پیسې ورکړي خرچه دی وکړه کور ته ټیپر رال په مولا باندې خرچاو کا چې الله په کور کې مولا درکړي په عالم خرچاو کا الله په کور کې عالم پیدا کی سبزی فروټ غوښه پاغي پیسې لګو کور ته راځي مولا پری کې غواړو الله زی علم راکې مبتکلبی کې چې په کوم څه د پیسې لګول الله غیرتی ذات دی هغه څه الله ورکړي کنه ورکړي بغیر پیسو نه کور د څه شي راځي کړي نصیر نه تاسو کته جوړه کې خیرات ورته چا ورک اړي راوت ورپسې بار ملک ورپسې وډا ځاو راو داساو توجه توجه وعده عبادت ته وعده مولوی صاحب نه د لور واده کې چاته پوښتنه زوی ته پوښتنه تاسو چې امام ته ناس د زوی د لور د واده مسله تاسو